تر ډیرو هلو ځلو او د خلکو تر شکایتونو وروسته د مخابراتو وزارت د نوي 2022 کال په راتګ سره نوي مناسب او ارزانه نرخونه وټاکل. دا چې څه ډول نرخونه دي، څه ډول به عملي کیږي او کوم اخطار یې شرکتونو ته ورکړی، ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه د مشال پریس قدرمنو لیدونکو. تازه د مخابراتو وزارت ټولو داخلي مخابراتي شبکو ته خبر استولی. سر لننه چې د نوي سوي کال لومړۍ نیټه ده، خپل د انټرنیټ نرخونه راښکته کړي. د مخابراتو وزارت له لوري لاندې نرخنامې ټاکل سوي چې مخابراتي شرکتونه مجبور دي چې نن د جنوري میاشتې لومړۍ نیټې نه به په دې په ټیټو نرخونو یو له بل سره سیالي وکړي، خو له دې پورته نرخ نسي ټاکلی. 10 GB انټرنیټ له 2000 داخلي دقیقو سره د 10 ورځو لپاره قیمت یې باید تر 200 افغانیو پورته نه وي. 10 GB انټرنیټ د 1000 داخلي دقیقو سره د 10 ورځو لپاره قیمت یې باید تر 360 افغانیو پورته نه وي. 7.5 GB انټرنیټ له 250 داخلي دقیقو سره د 10 ورځو لپاره قیمت یې باید تر 270 افغانیو پورته نه وي. 5 GB انټرنیټ له 500 داخلي دقیقو سره قیمت یې باید تر 180 افغانیو پورته نه وي. 2.5 GB انټرنیټ له 250 داخلي دقیقو سره د 10 ورځو لپاره قیمت یې باید تر 90 افغانیو پورته نه وي. 1 GB انټرنیټ له 100 داخلي دقیقو سره د یوې میاشتې لپاره قیمت یې باید تر 45 افغانیو پورته نه وي. همداراز مخابراتي شرکتونو ته 3 میاشتې وخت ورکړل سوی چې د 14 ولایتونو په مرکزونو کې انټرنیټ واقعي 4G او په ټولو ولسوالیو او ګڼ نفوذو کلو کې واقعي 3G سرعت سره د انټرنیټ سرعت جوړ کړي. که نن د جنوري د لومړۍ نیټې څخه د انټرنیټ قیمتونه او د مارچ له لومړۍ نیټې د انټرنیټ کیفیت مخابراتي شرکتونه په پورته معیارونو برابر نه کړي، جوازونه به ترې واخیستل سي. سرچینه د مخابراتو وزارت. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه کوم چې له مشال پریس سره مل یاست. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان.